سلامونه ماښام مو پخیر خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن سهشنبه ده د قوس یا لندۍ میاشتې 28مه نیټه او د ډسمبر 18مه نیټه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د دویمې ورځې لپاره ابوظبي کې د افغان سولې په اړه غونډه. د طالبانو استازو نن هم په ابوظبي کې د څلورو هیوادونو له استازو سره لیدلي. له کابله تللی پلاوی لا هم طالب استازو سره د لیدنې په تمه دي. امریکایان کوشش کوي چې اوربند وسي او د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې طالبانو سره د هغوی د خلاصون په اړه خبرې وکړي. طالبانو سره د سولې خبرو کې د مشرانو جرګې غوښتنه. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د طالبانو ټولې ډلې باید د سولې خبرو کې ګډون ولري. صلح نباشد که یک کشور در اوج از هم داشته باشد، کشور دیگری داشته نباشه. د ولسي جرګې ټاکنو کې درغلۍ په اړه د شکایتونو دوام. دا ځل طلوع نیوز ته رسېدلي سندونه ښیي چې لوګر او هرات کې د ټاکنو ولایتي دفترونو هغه رایې هم باوري حساب کړي دي چې تقلبي دي. تا ساعت 2 بجه امروز روزی که انتخابات اعلان میشد در لیست اول نفر دوم نفر سوم کسایی که واقعا رای برده بود از لوگر شامل لیست بود ولی ساعت 4 و 5 بجه فقط با دلار تغییر می‌کرد. افغانستان کې د لمریزې برېښنا د تولید لپاره د اسیا پراختیایي بانک نوې طرحه په ازمیښتي شکل دا طرحه لومړی د کابل چهاراسیاب ولسوالۍ کې پلي کیږي. او د یمن د حکومت او حوثي وسلوالو د هوکړې ستاینه. د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند وایي هغه هوکړه چې د یمن حکومت او د حوثي وسلوالو ترمنځ شوې د ستاینې وړ ده. خیر راغلی. خبري ساعت کې پر دې سربیره نور مهم خبرونه هم لرو، نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبرزی. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د طالبانو د مشرتابه شورا نه یو پلاوی نن هم په ابوظبي کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو سره پر سوله خبرې کوي. د افغانستان حکومت هم وایي د طالبانو د قطر دفتر پر استازو سربیره د دې ډلې یو بل جامع پلاوی ابوظبي ته تللی دی، خو د دې پلاوي د غړو نومونه نه یادوي. ارګ وایي د افغانستان د حکومت پلاوی لا هم په ابوظبي کې دی او چمتو دی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. خو طالبانو ویلي د افغان حکومت له استازو سره پر سوله خبرې نه کوي. دویمه ورځ ده چې قطر کې د طالبانو استازي په ابوظبي ښار کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او اماراتو له استازو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه خبرې اترې کوي. د دې ناستې توپیر دا دی چې دا ځل په قطر کې د طالبانو له استازو پرته د دې ډلې د مشرتابه شورا غړي هم د چنې وهلو په موخه ګډون کوي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مسؤل عباس تانکزي په ګډون د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د پوهنې وزارت مرستیال سلام حنفي، د کورنیو چارو وزیر خیر الله خیرخوا، د پلان وزیر دین محمد حنیف، د پوځ لوی درستیز فضل او د وخت د دفاع وزارت مرستیال او کابل کې د طالبانو د شورا سرپرست هم د طالبانو د مرکچی پلاوي غړي دي. د پاکستان لومړي وزیر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې پاکستان هر هغه څه چې په توان کې لري د سولې د پرمختګ په موخه یې ترسره کوي. خو په دې خبرو اترو کې پر کومو مسایلو بحث کیږي. امریکایان کوشش کوي چې اوربند وسي او د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې طالبانو سره د هغوی د خلاصون په اړه خبرې وکړي او دا ډول به بیا هم غواړي چې افغان حکومت سره طالبان باید مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو غوښتنې به دا وي چې له تور لیست څخه د دوی نومونه وایستل سي، د بندیانو په اړه باندې سهولتونه او ازادي او د امریکایي پوځیانو د وتلو مهال ویش خبره وسي. همدارنګه ملکي وژنې او د دفتر رسمیت به هغوی غواړي چې بحث پرې باندې وسي. افغان حکومت هم په ابوظبي ښار کې د طالبانو د ټول شموله پلاوي په اړه خبره کوي او افغان حکومت له پلاوي سره د دې ډلې د مخابخ خبرو اترو پر ناسته ټینګار کوي. ما امیدوار هستیم که بالاخره گفتگوی مستقیم که از خواستای بسیار دیرینی دولت ملت افغانستان و همکاران بین‌المللی ماست میان حکومت و طالبان آغاز شود تا اینکه ما شاهد نتیجه باشیم.
رویټرز خبري اژانس د طالبانو له خولې خبر ورکوي چې د دې خبرو اترو په دویمه ورځ امریکایي پلاوي له طالبانو د یو شپږ میاشتني اوربند غوښتنه کړې، خو د طالبانو یو چارواکي دغه خبریال ته ویلي که سعودي عربستان، متحده عرب امارات او پاکستان ضمانت وکړي او امریکا لنډمهاله حکومت جوړ او د دې ډلې په زړه یو کس ورته وټاکي نو پر اوربند به فکر وکړي. امیدوار هستیم که این فرصت طلایی تبدیل بشه به یک روندی که اون روند در نهایت هر چه زودتر مردم افغانستان شاهد گفتگوی مستقیم بین حکومت و تحریک طالبان باشد. طالبان وايي تیر ورځ د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او پاکستان له اساسو سره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو، امنیت او بیا رغونې په اړه په تفصیل سره خبرې کړې دي او د همدې ورځې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې د ځانګړي استازي سره هم لومړنۍ خبرې اترې ترسره شوې دي. لدې سره د مشرانو جرګې غړي وایي د سیمې او په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د طالبانو ټولې ډلې باید د سولې خبرو کې ګډون ولري. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي که داسې ونه شي افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. بل لوري ځینې سیاسي ګوندونه وایي د سولې روانې خبرې هر اړخیزې نه دي. د سولې خبرو اترو تور ډګر بېمخینې هڅې او نوي امیدونه. که چیرې خدای وکولای چې د طالبانو او د دولت په مابین کې سوله راله، امن راله، خدای نکره داسې نه وي د هغو افراد بیا هغې ډلې ته ولاړ شي، د هغو سره یو سي او بیا په افغانستان کې دغه بې امنیتي و جنگ دوامداره شي. صلح جهانی باید باشه، صلح نباشد که یک کشور در اوج از هم داشته باشه، کشور دیگری داشته نباشه. له خلکو سره د سولې د خبرو اترو د جزئیاتو شریکول او له سرو کرښو نه تېرېدل د مشرانو جرګې د غړو نورې غوښتنې دي. زموږ دولت باید په جریان کې تر څو چې زموږ دولت په جریان کې نه وي د هغو سره فیصله د خلیلزاد صاحب د خولې څخه د افغانستان د ملي ګټو، د افغانستان د خود ارادیت، د افغانستان د استقلال لپاره یو تاوان دی. بان که یک دفعه عمو دوستای که اوجا کار میکنه از آدرس حکومت ما و شما و برن بیاین که نظریات پاکستان، نظریات امریکا، نظریات طالب امرای خود بیارن. په دې کې حکومت وايي له خلکو سره به د سولې د خبرو اترو ټول پړاوونه شریک شي او ټینګار کوي له طالبانو سره د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوې ده. طلوع نیوز ته رسیدلي سندونه ښیي چې لوګر او هرات کې د ټاکنو ولایتي دفترونو هغه رایې هم باوري حساب کړي دي چې تقلبي دي. په نورو سندونو کې بیا ښودل کیږي چې د لوګر او هرات ولایتونو د ټاکنو دفترونو کارکوونکو د نمایندانو رایې زیاتې کړي یا یې کمې کړي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دا شکایتونه به وڅېړل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې مکتوب پر بنسټ باید د لوګر د شپږو مرکزونو رایې باطلې شوې وای او په لومړنیو پایلو کې نه شمیرل کېدی، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر دغه رایې شمیرلي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اطلاعاتي بانک کې هم ثبت شوي دي. تا ساعت 2 بجه امون روزی که انتخابات اعلان میشد در لیست اول نفر دوم نفر سوم کسایی که واقعا رای برده بود از لوگر شامل لیست بود ولی ساعت 4 و 5 بجه فقط با دلار تغییر میخوره و در اساس 100% کسایی که 500 رای در لوگر ندارن اونا نفر اول و دوم و سوم اعلان میشه و کسایی که رای دارن اونا از چهارم و پنجم و ششم اعلان میشه. دغه سندونه ښیي چې د فراه په اناردرې ولسوالۍ کې د رایو ورکونې څو صندوقونه د ناامنیو په پلمه د پولیسو قمندانۍ ته له راوړلو وروسته دلته شمیرل شوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه شکایتونه بابیزه ګڼلي دي. دا د هرات ولایت د کوشکیروباد سنګي ولسوالۍ کې د پایلو یوه پاڼه ده چې ښیي په دې مرکز کې څو نمایندان رایې نه لري، خو د دې پاڼو په کاپیو کې د هغوی لپاره رایې اضافه شوي دي. د دې ولایت د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم په دې ولسوالۍ کې د رایو زیاتوالی تایید کړی دی. اگر تفتیش و بازشماری و این قرنطینه کردن اصلا مفهوم نداره. در بعض حالات ما اسناد داریم که متاسفانه این بازشماری به ترمیم تقلب و در عین حال به احیای تقلب انجام میده تا اینکه او عدالت بیشتر تامین بکنه. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو درغلیو د رایو ټولو شکایتونو ته به لاسرسی وکړي. تا اعلان نتایج ابتدایی کمیسیون به کار خود رسیدگی میکنه. وقتی که نتایج ابتدایی را ما اعلان کردیم باز کمیسیون شکایت رسیدگی میکنه به صندوقایی که سر شکایات است، اعتراض است و رسیدگی میکنه، باز و تصمیم خود در آخر اعلان میکنه.
له دې مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د درغلیو رایو د شمیرلو او د جرګې د څوکیو د پلور په اړه ډیر سندونو شتون درلود. د کډوالۍ په نړیواله ورځ افغان چارواکي هیواد ته د بیرته راستنو شویو د اړتیاو په پوره کولو ټینګار کوي. اجرایي رئیس عبدالله وایي د وروستیو څو لسیزو جګړه له هیواده بهر ته د کډوالۍ اصلي لامل دی. دمګړی شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان له هیواده بهر دي چې له دې منځه نږدې 4 میلیونه یې کډوال شوي دي. کابل کې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په تړاو مراسم. کډوالۍ هغه ستونزه ده چې له امله یې په نړۍ کې لا 8 میلیونه ډیر انسانان له خپلو هیوادونو لري د کډوالۍ شپې او ورځې تیروي. له دې 6.5 میلیونه ډیر افغانان هم له خپل هیواده بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي چې نږدې 4 میلیونه کډوال او شاوخوا 3 میلیونه د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کوي. در پهلوی همه چالش‌هایی که جست و اولویت‌هایی که ما داریم امنیت، شرایط امنیتی، نظامی امنیتی کشور، مسائل توسعه اقتصادی، انکشاف اقتصادی افغانستان، پرداختن به مسئله پدیده مهاجرت و مهاجرین، بازگشت کننده ها، وضعیت بشری افغانستان وظیفه اصلی و اساسی ماست. په تیرو 4 کلونو کې له 3 میلیونه ډیر افغانان له بهر خپل هیواد ته راستنه شوي دي او ډیری هغه کسان دي چې په قانوني او ناقانونه توګه په ایران او پاکستان کې اوسېدل. This year we have had about 750,000 people. یوازې سږکال 250,000 د افغانستان اوسیدونکي له ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دا نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ایران لپاره هم یوه ننګونه کیدای شي ووسي. رسیدگی به نیازمندی‌ها، مشکلات و ارائه خدمات حقوقی و بشری به این عودت کننده ها یکی از اولویت‌های مهم ما هست. په وروستیو کلونو کې له هیواده بهر د افغان کډوالو په زیاتوالي د انسان قاچاق هم ډیر شوی دی. افغان حکومت وايي د دې کډوالیو د قانوني کېدو لپاره هڅې کوي او د انساني قاچاق سلډلې ګډې وډې کړي دي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د زلمیانو فوټسال لوبډلې زیات غړي هغه معلولین دي چې په هیواد کې تیره 1.5 لسیزه کې جګړه کې قرباني شوي. د دې معلولو لوبغاړو شمیر 60 تنه دی او وايي معلولیت د دوی د پرمختګ مخه نشي نیولی. دا لوبغاړي چې کوم ورزشي کلب ته د تمرین لپاره ورځي له کورونو یې په لرې واټن کې دی. جګړې بارزښته دارایي له منځه وړي خو تر دې دمه د سپورټ په ډګر کې د سلامتۍ په هیله پلک دي. له 20 کالو ټیټ عمر 20 تنکي معلول ځوانان چې ډیری د جګړو قربانیان دي له لمر خاته مخکې کابل کې د سره صلیب د اورتوپیدي مرکز تر چتر لاندې د فوټسال سیالیو ته تیاری نیسي. حدوداً 5 سال است که چیز کم 5 سال است که فوتسال کمیته بین‌المللی صلیب سرخ زیر حمایت صلیب سرخ شروع شده که در بین از اطفالا تقریبا از سن 10 سال گرفته تا 16 ساله این جمعیت تمرین میکنن. اونا معلولیتشان بعضشان از اثر حادثه ترافیکی است، قربانیان جنگ هستند و مادرزاد هم در بین اینا پیدا میشن. یوې چری د محرم علي لاس له منځه وړی خو هغه تر دې دمه د جګړو قربانیانو ماشومانو لپاره د فوټسال روزنه ورکوي او دوی له جګړې پرته ژوندانه ته هڅوي. معلولیت ناتوانی نیست بلکه اگر خود انسان به دست خود انسان است، اگر خودش خود مایوس کنه که بگه من نمیتونم یا این کار کردن نمیتونم، پیشرفت کردن نمیتونم، این گپ نیست. دغه ماشومانو له لاس او پښو زیان لیدلی خو جګړه په دې نه ده توانېدلې څو د هغوی پر پیاوړتیا بې باوره کړي. فواد حیدري چې 14 کاله عمر لري له 2 کالو راهیسې ترافیکي پیښو یې د پښو عادي حالت له منځه وړی دی خو تر دې دمه د فوټسال په لوبه کې د خپلو سیالانو غوره لوبغاړی بریښي. انگیزه‌ام است که می‌خوایم صحتمند شوم و آینده بتونم درست راه برم و کسایی که با ورزش رو نمی‌آیند می‌خوایم که با ورزش رو بیاره و همیشه ورزش کنیم. نسبتاً هیچ برای ما زمینه فوتبال فراهم شده است و ما می‌خوایم کمی سمت است و ما
فعلا اوگار میشیم در سرش. اگرچه مصنوعی یا یک جای به فوتبال خوبش فراهم شود. سلیمان حسینی له یو کال راهیسې د سخت معلولیت له امله له نورو لوبغاړو سره د فوټسال سیالي کوي. هغه هر ورځ د خپل روغتیا د ښه والي په موخه له دشت برچی سیمې دغه سپورتي کلب در پالیسی که خدمات ارتوپدی برای مریضان ما فراهم می‌سازیم. اونا چون ضرورت به خدمات اجتماعی هم دارن، نظر به سن سال تصمیم گرفته میشه که اینا مکتب بخوانند، در پانتونا سبق داده شن و قرضه داده برشان شود و یا سن سالشان ایجاب میکنه که فرمی کاروی دریافت بکنن و شامل کار شوند. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو پر اساس په ټول هیواد کې یو زیات شمیر معلولین ثبت شوي دي. نور خبرونه تر لږ ځنډ وروسته. بیا هم ښه راغلاست. دفاع وزارت ادعا کوي چې د څلورو ولایتونو لپاره د طالبانو د سرې قطعې مشر وژل شوی. د دفاع وزارت ویاند وایي دا کس بلال زدران نومیده او د لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د طالبانو د سرې قطعې مشر و. دفاع وزارت زیاتوي د کندهار میوند ولسوالۍ کې هم د پوځ په عملیاتو کې د طالبانو نظامي مسؤل ملا اکرام الدین له 15 ملګرو سره وژل شوی. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت د ادعاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. تیرو شپږ ورځو کې د طالبانو 15 تنه لوړپوړي قومندانان همدارنګه د دوی والیان او د دوی نظامی مسؤلین چې دي هغه په عملیاتو کې وژل شوي. په عملیاتو کې چې دوی ته تر ټولو درنه مرګ ژوبله اوښتې ده هغه د قندهار، ننګرهار، غزني، فراه او په دغه ولایتونو کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبان سره د سولې د خبرو په چټکتیا سره یو وخت کې امریکا په افغانستان کې له سولې وروسته د ستر اقتصادي پروګرام خبره کړې. د ملګرو ملتونو د امریکا په دفتر کې یو امریکایي چارواکي له مرستندویه بنسټونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت وروسته د یو هر اړخیز اقتصادي پروګرام ته لومړیتوب ورکړي. نور جزئیات په ریپورټ کې. د سولې د خبرو میز ته طالبانو د حاضرولو د هڅو په زور اخیستو سره واشنګټن له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې له یوې احتمالي هوکړې وروسته پر پراخ اقتصادي پروګرام کار کول په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. د افغانستان د وضعیت د څېړلو په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې یو امریکایي ډیپلوماټ له طالبانو غواړي چې د سولې لپاره باصلاحیته پلاوی وګماري او له رامنځته شوي فرصت نه د بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره ګټه واخلي. موږ له ټولو مرستندویانو، همکارانو، پراختیایي شریکانو او ټولو ونډوالو غواړو څو له هوکړې وروسته د اقتصادي نوښتونو د یو پراخ پروګرام لپاره د عمل د پراختیا پلان په لومړیتوب کې راولي. په دې پروګرام کې افغانستان ته د پانګې راستنول، د کورنیو او بهرنیو پانګونو زیاتول، د کار موندل او د سیمه ییز اقتصاد د ادغام ښه والی شامل دی. موږ پر واقعیت د دغه پلان د بدلولو په چاره کې له نړیوال بانک نه مننه کوو. د بریتانیا استازی هم ورته لیدلوري لري. دا مهمه ده چې په دې تړاو فکر وکړو چې څرنګه په افغانستان کې د سولې له یوې هوکړې وروسته له اصلاحاتو او پراختیایي فعالیتونو ملاتړ کولی شو. خو ظاهرا هند په تور نوملړ کې د یو شمېر طالب مشرانو له نه شاملېدو اندېښمن دی. سکیورټي کونسل سانکشنز کمیټي د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو کمیټې په تور نوملړ کې د نویو طالب مشرانو له شاملولو او د دې ډلې د پخواني مشر د شتمنۍ له ضبط کېدو ډډه کړې ده. له دې پرېکړې شاته کېدل هغه څه دي چې افغانان او نړیواله ټولنه یې تمه لري. تر دې وړاندې په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان استازي هم ویلي چې تېره میاشت د مسکو په غونډه کې هم د طالبانو یوه غوښتنه د دې ډلې پر مشرانو د لګول شویو محدودیتونو لرې کول و. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. بیا هم ښه راغلاست. د هرات ښاروالۍ له 10 زیاتو د کوچنیو او لویو پروژو قراردادونه فسخه کړل. وایي لامل یې دا ده چې په عادلانه توګه نه و او فساد پکې و. د دې پروژې د ځینو یې فسخه کول د ارګ تاییدیې ته هم اړتیا لري. بل لوري د هرات ولایت ځینې اوسېدونکي شکایت لري چې د ولایت کې ځینې پراختیایي پروژې نه پلي کېږي. د هرات ښاروالۍ پریکړه کړې سوله تړون کوونکو شرکتونو سره د دې ادارې د لویو او کوچنیو پروژو تړونونه لغوه کړي. د هرات ښاروال وایي په تیر وخت کې دغه تړونونه غیر عادلانه او د حکومت په زیان لاسلیک شوي او اړتیا ده سو لغوه شي. قرارداد چندین میلیون افغانی که دکان‌های مسجد جامع جاده شمالی و جاده جنوبی احتوا میکرد، اینا را از طریق ریاست جمهوری فسخ کردیم.
د چارو کارپوهان او مدني فعالان په دې باور دي چې د هرات ښاروالۍ په ډیری تړونونو کې مالي فساد شتون لري او په سلیقوي توګه ترسره شوي دي. منبع فساد قراردادها بوده که در گذشته در پروسه تطبیق قراردادها شفافیت و امانتداری اعمال نشده و کوشش شده تا قرارداد بر اساس روابط شخصی، گروهی، تنظیمی، قومی و سلیقه‌ای به افراد و اشخاص داده شود. در قسمت خیلی از پروژه‌ها در گذشته جفا و حق منافع مردم صورت گرفته که برنامه به گونه متاسفانه به اجاره داده شده که کمتر منفعت برای مردم داشته و ما به عنوان شهروندان خواهان به لغو این قراردادها هست. په همدې حال کې د هرات اوسیدونکو د پراختیايي پروژو او سړکونو په جوړولو کې د دې ولایت ښاروالۍ په کمکاریو تورن کړ. اگر باران بباره یا سیل بیایه هم آبها در دکانها حتی در خانه‌های مردم سرازیر میشوند. با رسیدن زمستون ما متاسفانه میبینیم که اکثر سرک‌ها در حالت بسیار بد قرار دارند. میبینی همگی چغور و خرابه. دولت خود میخوام و شهروار خود میخوام که می سرک آب زودترین فرصت می کار اعمار سرک ها را شروع کنه. د هرات ښاروالۍ وایي سږکال د دې ادارې پراختیايي بودیجه له 2 میاشتو ځنډ سره د حکومت له لوري تایید شوې ده. هغوی په هرات کې د پراختیايي پروژو نه عملي کېدل پر وخت د بودیجې نشتوالی بولي. هرات د هیواد یو له لویو ښارونو ده چې تر دې دمه ډېری سړکونه یې بیا رغونې ته اړتیا لري. یو ځل بیا هم لنډه دمه کوو. د خبري ساعت دوام نن په کابل کې د هالند سفارت کې د یو کتاب مخکتنه وشوه. د دې کتاب نوم د برقه هویت من نیست. د کتاب لیکواله تهمینه آریان ده. وایي د دې کتاب لیکلو موخه د هغو کسانو پیژندنه ده چې خپلو هدفونو ته رسیدو کې ورسره میرمنو همکاري کړې. تهمینه آریان وایي په دې کتاب کې د هغو کسانو د ژوندانه داستانونه راغلي چې ښځو سره د هغوی د موخو ته د رسیدو لپاره مرسته کړې ده. هغې غوښتي چې په دې کار سره د افغان ښځو نوې څېره نړیوالو ته وروښيي. چهره تازه و ابدیت فیض خانم‌های افغانه فراتر از یک برقه که بعد از شکست طالبان می باشد تا الحال او را به مردم بیرون از افغانستان به معرفی بکشم و امو جرنی‌هایی را که اینا طی نمودن و بالاخره موقف اجتماعی خود را اینا ساختن او را اونا بخوانند و اونا بدانند. د دې کتاب مخکتنه د هالند په سفارت کې د ځوانانو په ګډون په یو لړ مراسمو کې ترسره شوه. موږ ډیری پر بشري حقوقو تمرکز لرو او د هغې ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه هم تمرکز لرو. نو فکر کوو چې ښځې په ټولنه کې ډېرې مهمې دي او د افغانستان د ټولنې یوه حیاتي برخه جوړوي. هماغسې چې پوهیږئ د سولې، ازادۍ او د بیان ازادي لپاره کار کول ډېر مهم ارزښتونه لري چې افغانستان پر مخ بیایي. Those values are very important to bring Afghanistan forward. خاطر از این کتاب گرفتم که ما به این باور هستم که ما جوانان باید مسیجای نو بتیم یا پیام‌های نو بتیم از افغانستان و همون دیدی را که کشورهای دیگه دارن به مرور زمان باید تغییر بکنه از افغانستان. نباید بعد از این فقط جنگ، فقط برقه، فقط خشونت هویت افغانستان باشه. تهمینه آریان کابل کې په حقوق او سیاسي علومو په څانګه کې زده کړې کړي او د یوې مدني ټولنې مسؤله ده. بلخ کې د ولسي جرګې ټاکنو ته ولاړو معترضو نمایندانو او پلویانو یې لاریون کړی. وایي د دې ولایت رای دې له سره وشمېرل شي. لاریونوال وایي هغوی چې په زور درغلۍ او تخلف سره ټاکنې له پوښتنې سره مخ کوي باید محاکمه شي. لاریونوالو ګواښ کړی تر هغو به لاریون ته دوام ورکوي چې پاکې رای له ناپاکو بیل شوي نه وي. دوی د عدالت غوښتنې او حق غوښتنې په شعار سره په بلخ ولایت کې ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر پر لور ځي. یو شمېر معترض نمایندان او پلویان د بلخ د ټاکنو د لومړنیو پایلو پر اعلان نیوکه کوي او په ټاکنو کې د روڼتیا غوښتونکي دي. هرگاه از اون مناطقی که بسته بوده امروز اگر آرا در صندوق ها جمع شده و داخل گدام کمیسیون انتخابات است بدون قید و شرط و آرا باید باطل شود به شمار نیاید. من په انتخاباتو کې شفافیت غواړو. موږ د قانون حاکمیت غواړو. او هر هغه څوک چې د قانون په ضد باندې عمل کوي هغه خاینین دي، هغوی دي د همیش دپاره مړه وي.
دغه معترضان وایي چې د بلخ د رایې اچونې یو شمېر محلونه د ټاکنو پر ورځ تړلي وو، خو د رایې اچونې صندوقونه یې ډک شوي دي چې باید د دغو صندوقونو رایې ونه شمېرل شي او دغه راز بایومتریک او نه بایومتریک شوي رایې سره جلا کړی شي. ما باور داریم که در بیش از 85% مراکز و محلات رایدهی در ولایت بلخ از دستگاه‌های بایومتریک برای رایدهی استفاده شده و تنها 15% آرا بدون بایومتریک و نتیجه انتخابات در ولایت بلخ که حاوی آرای تقلب است تاثیر سو داشته است. کسانی که بیشتر از 4000 رای نداشتند امروز دارای 10000 و 12000 رای هستند. آمار را که قبل بعد از انتخابات بر ما کمیسیون داده بود که به این قدر رای استعمال شده حال دو چند شده. ما به هیچ وجه آرای خیالی و فراشوتی را نمیخواهیم. دغه معترضانو بلخ کې د ټاکنو د کمیسیون د سیمه ییز دفتر مخې ته د یو ساعت لپاره خپلې غوښتنې په ډاګه کړې. په دې لړ کې په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر له معترضانو سره ژمنه کوي چې د هغوی پر قانوني غوښتنو بغاور وشي. ما رای پاک از ناپاک حتما جدا میکنیم. ما آرایی که بایومتریک نشده او را باطل میسازیم. ما در جایی که انتخابات نشده و کدام صندوقی وجود داشته باشه او را از وقت از بین برده ایم. په بلخ ولایت کې د ولس جرګې په ټاکنو کې 15 اتیا تنو د 11 څوکیو د ګټلو لپاره سره سیالي وکړه چې 3 د څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي د طالبانو د مشرتابه شورا نه یو پلاوی نن هم په ابوظبي کې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو سره پر سوله خبرې کوي. د افغانستان حکومت هم وایي د طالبانو د قطر دفتر پر استازو سربیره د دې ډلې یو بل جامع پلاوی ابوظبي ته تللی دی، خو د دې پلاوي د غړو نومونه نه وایي. ارګ وایي د افغانستان د حکومت پلاوی لا هم په ابوظبي کې دی او چمتو دی د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي، خو طالبانو ویلي د افغان حکومت له استازو سره پر سوله خبرې نه کوي. په دې اړه هم د بحث لپاره د پوهنتون استاد اسد وحیدي ته بلنه وکړې. وحیدي صاحب ډېر ښه راغلاست خپرونه. ډېره مننه. ماښام بخیر. که پیل له دې وکړو چې د ابوظبي غونډه چې نن دویمې ورځې لپاره وغځېدله د پاکستان استازي ورغلي دي او ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د سعودي او د اماراتو متحده عربي اماراتو استازي پکې شته. د افغانستان حکومت پلاوی هم ورغلی دی، خو لا هم په تمه دی چې طالبان به ورسره خبرې وکړي که نه. هغوی خبرې رد کړي دي، خو یو ډول هیله مندي دوی لري. په ټوله کې دا غونډه څنګه ارزیابي کوئ چې نن دویمې ورځې ته وغځېدله؟ فکر کوئ چې رښتیا هم په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره یوه عملي هڅه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ټلویزیون کتونکو ته. لومړی خو دا د خپل ډول بېسارې غونډه ده، ځکه چې پخوا به د سولې په خبرو کې د قطر دفتر غړو برخه اخیسته. دا ځل د قطر دفتر پر غړو سربیره د کوټې شورا یا طالبان چې ورته خپله د رهبرۍ شورا وایي د دې شورا 3 غړي هم ورغلي او په دغه خبرو کې برخه اخیستې ده. البته دغه 3 غړي د پاکستان په غوښتنه د هغوی په مرسته او همکارۍ باندې اماراتو ته تللي دي او په دغه غونډه کې برخه لري او دا ډېر زیات په اصطلاح باصلاحیته کسان دي چې په دغه خبرو کې برخه اخلي. د نومونو په اړه خو تاسو ته معلومات ډېر زیات جزئیات یې نومونو په اړه نشته. که څه هم زه د ځینو کسانو نومونه مې اورېدلي مګر ډېر ډاډمن نه یم چې دا کسان به وي. مګر په هر حال دغه کسان دي چې کله د قطر دفتر مشوره کوي د کوټې شورا یا رهبرۍ شورا سره دغه کسانو سره په اړیکه کې وي، له دوی نه مشوره اخلي، صلاح اخلي. په دې خاطر یو لوړپوړی پلاوی هم د طالبانو په دغه غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د حکومت پلاوی چې غوښتل شوی و هم پاکستان، سعودي او اماراتو د امریکایانو ته ویلي وو چې موږ طالبان قانع کولی شو چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. نو د دې لپاره چې دا خبرې وشي د افغانستان پلاوی تیار باید په اماراتو کې وي. د افغانستان پلاوی هلته ولاړه. پرون چې کومې خبرې وشوې په دې خبرو کې لومړۍ خبرې تقریبا 10 نه تر 2 بجو پورې، یعنې دا 4 ساعته خبرې د اماراتو، سعودي، پاکستان او طالبانو وي. امریکایانو پکې برخه نه لرله. دغه 3 هیوادونو هڅه وکړه چې طالبان قانع کړي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري، مګر د غونډې په پای کې هغوی بریالي نه شول چې دوی د اړ کړي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري. په دې خاطر زموږ د حکومت د ملي امنیت سلاکار بیرته کابل ته راستون شو، خو یو پلاوی اوس هم هلته دی، ځکه چې سعودي، پاکستان او اماراتو ډاډ ورکړی و چې موږ به بیا هڅه وکړو چې طالبان حاضر کړو چې د
کابل د حکومت یا د افغانستان د حکومت له اساس سره په خبرو کې برخه واخلي مګر بیا هم داسې نه ښکارېږي دویمه ورځ هم زما معلومات چې کوم دي دویمه ورځ هم طالبانو توافق ونه کړ چې اوس دې ورسره وګوري. البته په دې بحث شوی چې دوی په راتلونکي کې حاضر دي مګر له هغه وړاندې باید ځینې توافقات وشي چې بیا یعنې په اوس کې لا هم هیله بیا هم نشته چې د افغانستان پلاوی به طالبانو استازو سره وګوري. سبا هم غونډه کېږي نن هم د امریکایانو او د دغو درېیو هېوادونو ډېره هڅه دا وه چې طالبان بیا هم قانع کړي مګر زما معلومات دا دي چې نن هم دوی بریالي نه شول چې د سبا لپاره هم طالبان تیار کړي چې د حکومت له استازو سره وګوري. البته طالبان یوه خبر کړي چې په ځینې مسایل یاد کړي چې که په دې زموږ توافق وشي په بل پړاو په همدې شرطونو ته زه راتلم مثلا د شپږ میاشتني اوربند وړاندیز شوی په دې خبرو کې د امریکایانو لخوا او طالبانو هم ځینې شرطونه یاد کړي دي چې د افغانستان د حکومت راتلونکی مشر باید د دوی په خوښه وي د بندیانو د ازادېدو او ورته د اسانتیاوو د برابرولو همداشان د تور لیست نه د دوی د نومونو د لرې کولو خبرې کېږي حتی په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشي کولو خبرې کېږي یعنې شرایطو ته په پام سره او دغه وضعیت ته په پام سره او د دغو هیوادونو د استازو هغه صلاحیت ته په پام سره فکر کوئ چې یوې نتیجې ته رسیدی شي دا څه سمدلاسه سړی نشي ویلی چې دا به ډېر زر نتیجه ولري مګر دا ډېرې متفاوتې خبرې وي او ډېر زیات پرمختګونه پکې شوي او کېږي به پکې. طالبانو د تور لیست خبره کوله امریکایانو ورته ویل چې دوه تور لیسته دي یو د امریکا تور لیست یو د ملګرو ملتونو دی. د امریکا خو زموږ د وبو مباسو د ملګرو ملتونو له تور لیست نه ستاسو د نومونو د ایستلو لپاره د افغانستان حکومت باید د ملګرو ملتونو نه غوښتنه وکړي. نو که تاسو له حکومت سره خبرې نه کړئ دا ستونزه به څنګه حل شي؟ یا دفتر مسله طالبانو دفتر رسمي کېدل غوښتل په پرون خبرو کې هم کړي نن هم خلیلزاد بیا طالبانو ته په ټینګار ویلي چې په 2014 کې موږ تاسو ته دفتر درکړ په قطر کې خو پخواني ولسمشر مخالفت وکړ دفتر تاسو ته در نه کړل شو یعنې لغوه شو. اوس هم که حکومت سره خبرې ونه کړي خو حکومت توافق نه کوي. د بندیانو مسله هم امریکایانو ویلي چې موږ موافق یو چې بندیان خوشي شي ستاسو خو بندیان خو زموږ سره نه دي د حکومت سره دي. نو یعنې ټوله هڅه د امریکایانو نن هم دا وه چې تاسو مجبور یې د توافق لپاره له حکومت سره خبرې وکړئ. د طالبانو مسله بیا دا وه چې د اډو مسله د یو ځل واضح شي روښانه دي شي که موږ په اډو توافق وکړلی شو نو بیا موږ په دویم پړاو کې حاضر یو چې د افغانستان له حکومت سره هم خبرې وکړو. بیا د نور مسایل دي چې په دوی پورې اړه لري له هغو سره به خبرې کوو مګر د اډو بس تاسو پوهیږئ چې اډې د طالبانو لپاره هم سره کرښه ده او اډې د امریکایانو لپاره هم په اصطلاح هغه د دوی د ګټو هغه اوج دی په اصطلاح هغه ټول تمرکز یې په اډو باندې دی. دغه لږ سخته ده چې دوی توافق پرې وکړي په دې مسله باندې ډېر وخت به وغواړي ډېرې چنې به په دې وهل کېږي. د اوربند مسله هم امریکایان طالبان ته ویلي چې کله موږ تاسو ته دفتر درکوو کله چې تاسو بندیان یوه برخه خوشي کوو کله چې تاسو له تور لیست نه وباسو نو په بدل کې تاسو څه کوئ؟ یو کار خو تاسو هم باید وکړئ. ښه راځئ جنګ یو مخ مه بندوئ حداقل اوربند خو وکړئ د یو ټاکلې نیټې لپاره خو اوربند وکړئ. بیا طالبانو ویلي چې که په اډو توافق وشو هغه بیا دا مسله له اډو سره تړلې چې که په اډو توافق وشو موږ حاضر یو تاسو سره په اوربند او موقت حکومت دواړو باندې خبرې وکړو. مګر توافقات نه دي شوي خو ښکارېږي چې دواړه طرفونه په اصطلاح ډیل یا معاملې ته ورو ورو تیارېږي. دغه درې هیوادونه امارات سعودي او پاکستان درې وړه په دې کې له شک پرته رول لري ځکه چې هم له امریکایانو سره نږدې متحدین دي او هم یو ډول له طالبانو سره اړیکې لري. دغه خبرې چې موږ ګورو دا د خپل ډول تقریبا بېساري دي هم. او بله موضوع د تور لیست نه د ایستلو او د اډو او همداشان د بندیانو خوشي کول دا تقریبا هغه څه چې په تېر کې طالبانو ویل خو د دوی په خوښه د افغانستان د حکومت د مشرتابه موضوع تقریبا نوې ده. یعنې فکر کوئ چې د افغانستان د تېرو 15 کالو لاسته راوړنې به له دې سره او همداشان ازادي او دیموکراسي او نور مسایل به فکر نه کوئ چې له پوښتنې سره مخ شي ټاکنې د خلکو اراده چې مثلا د هغوی په خوښه یو څوک راشي؟ که د سولې بحث افغانستان کې کېږي طبیعي ده چې ځینې تغییرات به راځي مګر یو شی دا دی چې دا د 11 کلو لاسته راوړنې چې دا ډېر زیات متاسفانه د سولې پر وړاندې د خنډ په توګه مطرح کېږي. اول خو په دې بحث وکړو چې موږ کومې لاسته راوړنې لرو صحیح په 2000 لومړي کال کې موږ 50,000 پوډریان یا په نشهیي توکو روږدي درلودل اوس 3 میلیونه لرو. د نظام په جوړښت کې مثلا د رایو په اساس باندې د خلکو رای وکارول او نظام جوړ شو څوک مشر کله چې طالبانو سره خبرې یا بحث کېږي طالبان خو نه وایي چې موږ به ملاحبت الله به پارک کې ناست یو او که خلک غواړي که یې نه غواړي
خو د اقل دا وایي چې زموږ په خوښه دی یو څوک وي دا خو د موقت ادارې بحث دی د موقت ادارې بحث دی مګر کله چې د حکومت خبرې فکر نه کوئ د موقت ادارې رامنځته کول په یو ډېر اضطراري حالت کې چې د یو هېواد وضعیت خورا کړکېچن وي په هغسې وضعیت زه فکر کوم چې کړکېچ خو تر دې نور نه زیاتېږي چې یوازې هره ورځ ستا 300 ټاکنې هم کېدلی شي مثلا هغوی ولې د ټاکنو له لارې خپل کاندید نه لري د په هماغه لارې چې نه شي هغه خو شته په دویم پړاو کې مګر موقت حکومت دنده دا ده چې یعنې دا به نه د طالبانو حکومت وي نه به د اوسني کسانو حکومت وي دې ته چې د موقت حکومت دوه بحثه کېږي یو اکټ ګورنمنټ یا سرپرست حکومت ورته وایي چې هغوی کې ډېر زیات تخنیکي کسان سرته راځي یعنې سیاسي کسان نه مثلا یو وزارت کې تخنیکي رئیس دی تخنیکي معین دی دا راځي وزیر کېږي سیاسي سړی نه دی رهبري مې یو بېطرفه کس ته سپارل کېږي یو دا دی چې نه موقت حکومت د هرې ډلې کسان وي پکې په دې دواړو بحث کېږي دا شته پکې دغه موقت حکومت به لاره برابروي فیصله هغه حکومت ته چې په هغو بیا د طالبانو امریکایانو حکومت د سیمې د هیوادونو دا ډېر مهم بحث دی سیمې هیوادونو پکې هېرېږي یوازې پاکستان بحث نه دی پاکستان خو شته پکې ایران روسیه چین د سیمې نور هیواد حتی هند د ټولو توافق پرې کېږي چې افغانستان کې به د نظام ډول څنګه وي قانون به پکې څه ډول وي امنیت به پکې څه ډول وي په دې مسایلو به توافق کېږي دا خو بیا هغه دایمي حکومت دی چې موقت حکومت به دې ته لاره برابروي خو په هر حال څه چې موږ ګورو یو تحول دی مګر له دې سره یوه اندېښنه لا هم پر ځای ده که موږ د امریکا په ستراتیژیکو ګټو بحث کوو د هغوی په ستراتیژیکو اهدافو بحث کوو ډېره سخته ده چې موږ دې وایو چې امریکایان حاضر شوي چې سوله وکړي د یوې معاملې د سولې په نامه د یو معاملې د سولې په نامه د یو بل پلان د عملي کولو فکر کوم چې بیا هم خپلې ګټې ته پام کوي زه فکر کوم چې په هر حال امریکایانو چې کله دلته زرګونه میلیارده ډالر ولګول 11 کاله دلته جګړه وکړه دا د جګړې دوام لپاره وه د اډو لپاره وه اوس څه داسې شول چې امریکایان یو په یو بدل شي د دې لپاره ډېر قوي دلایلو ته اړتیا ده چې زما په نظر دا دلایل نشته نو په دې خاطر شکونه او اندېښنې شته چې ښایي یوه لوبه وي د سولې په نامه یو بل بحث هم کوم ډېر لنډ د افغانستان په تړاو بحث کېږي خو د افغانستان استازی پکې نشته دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده زه د حکومت خبره نه کوم د افغان استازی پکې نشته سعید طالب د افغان د یو برخې په توګه شته مګر د افغانستان په تړاو بحث کېږي د افغان استازی پکې نشته نو دغه ټول په یعنې دا کېدای شي د ځینو جدي اندېښنو سبب شي ډېره زیاته مننه کورمودان د پوهنتون استاد اسد وحیدي هرکله او درنو لیدونکو د خبرونو دوام په هرات کې نږدې 200 میله درنه او سپکه وسله د ډایاک پروګرام ته وسپارل شوه د هرات پولیس وایي دا اندازه وسله یې د عملیاتو په ترڅ کې راټوله کړې وه د رمضان لمریز کال د پیل راهیسې دا دویم ځل ده چې د هرات پولیسو د ډایاک پروګرام ته وسله وسپارله دغه جګړې ستوکي د ترهګریزو جنایي او مجرم غلو او دغه راز د نامسؤله وسلوالو له لوري راټول شوي دي 219 درنې او سپکې وسلې د سې شنبې په ورځ د هرات پولیسو له لوري ډایاک پروګرام ته وسپارل شوې اکثریت اسلحه را که شما میبینین از مجرمین است مجرمین مختلف از اختطاف گرفته تا سارقین مسلح بخصوص هم تفنگچی را که شما میبینین کلگی او مجرمین است یا سارقین است که همیشه در شهر هرات مردم وسایتش مثلا دکاکین و خانه ها و منزل یا را به سرقت می بردن ډایاک پروګرام ته د دې وسلو له سپارلو وروسته به د کاروړ وسلې د امنیتي ځواکونو په واک کې ورکړل شي او له منځه تللې وسلې به له منځه یوړل شي دولت هم پالیسی زیر اختیار کرده که هر چی باشه سلاحی که به دست مردم است باید جمع شود تا مردم جنگ نکنند دیگه جمعآوری سلاح یک چیز بسیار ضرور است و در قماندانی امن هرات تپ و تلاش زیاد وجود داره تقریبا در مثال بخالم که 400 میل سلاح به دایاک تسلیم کرد په همدې حال کې د هرات د سولې عالی شورا وایي د سکاله پیل راهیسې تر دې د مشل مخالف وسلوال د سولې بهیر سره یوځای شوي او خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي ما مشترکان اقدام کردیم بعضی انشالله چیزی سلاح از ما بوده چیزی از اونا بوده در این جگاه در دایاک تسلیم داده میشه د سکاله پیل راهیسې ډایاک پروګرام ته د وسلو د سپارلو دا دویمه لړۍ ده چې تر اوسه نږدې 350 درنې او سپکې وسلې دغه بهیر ته سپارل شوي دي او تر لږ ځنډ وروسته بهرني خبرونه بیا هم ښه راغلاست له نړۍ دا چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو بیان وایي
هغه هوکړه چې د یمن حکومت او د حوثي وسلوال ترمنځ شوې د ستاینې ده. په ورته وخت کې د یمن حکومت ته نږدې چارواکي وایي هغه ورباندې چې په پام کې وه نن په یمن کې وشي نقض شوی. له دې ټولو سره د یمن وګړي د کلونو کورنۍ جګړې ستومانه کړي دي او اوس هیله مند دي چې په دې هېواد کې به سوله ټینګه شي. د یمن په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته نږدې سرچینې وایي هغه ورباندې چې نن ټینګ شوی و نقض شوی دی او د یمن په هدیده بندر کې خال نښتې پیل شوي دي. اخوا د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف د دواړو لوریو ترمنځ د اوربند د هوکړه لیک ستاینه کوي. د دغه ائتلاف ویاند وایي چې عربي ائتلاف چمتو دی چې په یمن کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. عربي ائتلاف د سولې له هغو هڅو چې د نړیوالې ټولنې له لوري وشوې ستاینه کوي او هیله مند دی چې دا خبرې اترې په یمن کې د جګړې د ښکېلو غړو ترمنځ باور رامنځته کړي. موږ به د نورو خبرو او په یمن او سیمه کې د ټیکاو لپاره هم ګامونه پورته کړو. اخوا د یمن وګړي په دغه هیواد کې د سولې ټینګښت ته خوښ دي. فاعلین بالاتفاق موږ خوشبینه او هیله من یو چې د سولې د هوکړه لیک په هیواد کې د آرامۍ لامل شي او د یمن خلک د سولې دغه هوکړه لیک ته هیله مند دي او غواړي چې په یمن کې جګړه او هوایي بریدونه پای ته ورسیږي. كلنا امل بهذا. موږ د سویډن په استاکهولم ښار کې د سولې له خبرو وروسته سولې ته هیله من شوي یو. خلک غواړي چې مخ ته ولاړ شي او غواړي چې ورځنیو خوړو ته لاسرسی ولري. که د سولې د هوکړه لیک چې د جګړې ښکېل لوري پرې سلا شوي مثبته پایله ورنه کړي د یمن میلیونونه خلک به چې د لوږې له خطر سره مخ دي له منځه ولاړ شي. د ملګرو ملتونو سازمان په اکثریت رایو سره په ایران کې د بشري حقونو د نقض په اړه د پریکړه لیک مسودې ته مثبته رایه ورکړه. د نن ورځې په رایه اچونه کې د څلورو هیوادونو استازو د پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې. 10 هیوادونو استازو منفي رایه او 8 هیوادونو ممتنع رایه کارولې. افغانستان، روسیه، چین، پاکستان، لبنان او وینزویلا هغه هیوادونه و چې د پریکړه لیک ته منفي رایه ورکړې. د شمالي کوریا خلکو د دې هیواد د پخواني مشر کیم جونګ ایل د مړینې اومه کالیزه نن یاده کړه. د شمالي کوریا خلکو د خپل پخواني رهبر پر تندس د ګلونو ګېډۍ کېښوده. د شمالي کوریا اوسني مشر کیم جونګ اون پلار کیم جونګ ایل د 2011 کال د ډسمبر په 11 مړ شوی. اوس هم د اقتصاد او بیارغونې برخه د اسیا د پراختیایي بانک د یوې نوې طرحې پر بنسټ د لمریزې برېښنا یوه پروژه پلي کوي. د دې پلي کېږي البته د دې پروژې په اډانه کې د کابل چهاراسیاب ولسوالۍ کې د 100,000 امریکایي ډالرو په لګښت 80 کورنیو ته لمریزه برېښنا برابریږي. د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت وزیر وایي دا پروژه به لومړی د ازمېښت په شکل د کابل چهاراسیاب کې یوه کلي کې پلي شي او وروسته بیا په نورو سیمو کې هم عملي شي. له قرغیزستان او تاجکستان وروسته د کلیو د پراختیا وزارت د یو پروګرام په اډانه کې د لمریزې بستې پروژه په افغانستان کې پیلېږي. په دې بسته کې هغه څه دي چې د کلیوالو سیمو د خلکو په ژوند کې به ژور بدلون راولي. هر 80 کورنیو ته د لمریزې برېښنا د تولید د دستګاهو پر ورکړې سربیره څراغونه، یخچال، بادپاکه او لاسي څراغونه چې هغوی په هغو سره وکولی شي خپل ګرځنده ټلیفون نه چارج کړي ورکول کېږي. اوبو او برېښنا وزارت سره په تفاهم په ګډ کار هڅه همدا ده چې خیره خپلو دغه هیوادوالو ته چې د مرکزونو، د ولسوالیو، د ولایاتو د مراکز څخه لرې پراته دي هغوی ته موږ وکولی سو چې د سولر پر مټ د دوی تیاره کورونه ورته روښانه کړو. فعلا د خپل ولا بیټرۍ لرم شامې مات ده هغه یو ورځ بعد بروره 50 روپۍ 70 روپۍ راوړم چې راسیات هغې باندې چارج کوم بیا 2 ورځې 3 ورځې راته برق لګوي. یو ګروپ هغه هم ډېر نه یو ګروپ. ټاکل شوې ده د لمریزې برېښنا یوه بله پروژه په 500 سرحدي کلیو کې د 230 میلیون ډالرو په ارزښت تمویل شي چې شاوخوا 400 کورنۍ به ترې ګټه واخلي. راځئ چې له دې خدای ورکړي طبیعي سرچینې نه ګټه واخلو او له هغې نه د افغانستان د خلکو د ژوندانه په ښه والي کې استفاده وکړو. موږ د دې کار په عملي کولو کې د کلیو د پراختیا او د اوبو او برېښنا له وزارت سره مرسته کوو. متاسفانه ما می‌دانیم که ما تنها تا فعلا پایین‌تر از 40% مردم افغانستان رو ما توانستیم زیر پوشش شبکه برق قرار بدیم و این همکاری‌ها میتونه خانه‌های مردم رو روشن کنه.
لمر په افغانستان کې د برېښنا د انرژۍ تر ټولو لویه سرچینه ده. پر دې سربیره د ټکنالوژۍ پرمختګ او د لمریزې برېښنا د لګښتونو کموالی او ژر ګټې اخیستنې ته دغو پروژو سپارل کېدل په دې برخه کې د لامل شوي چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په هېواد کې د لمریزې برېښنا نورې پروژې پیل شي. په دې وروستیو کې د اوبو او برېښنا وزارت د 2000 میګاواټه لمریزې برېښنا یوه بسته اعلان کړې ده. د مالیې وزارت وایي سږني مالي کال کې 90 سلنه پراختیایي بودیجه لګېدلې. د مالیې وزارت وایي دا کچه د تیر کال په پرتله 23 سلنه زیاتوالی ښیي. په ورته وخت کې ځینې شنونکي وایي د حکومت لخوا د لګول شوې پراختیایي بودیجه اغېز کم دی او تر ډیره د بودیجوي واحدونو لپاره د توکو په پلور لګول شوې ده. د 1390 مالي کال پای ته رسیدو ته 3 ورځې پاتې دي. د مالیې وزارت وایي چې د حکومت په کچه د پراختیایي بودیجې د لګول کېدو کچه 90 سلنې ته رسیدلې ده. د دغه وزارت وایي چې تیر کال د پراختیایي بودیجې د لګول کېدو کچه 80 سلنه وه چې اوس د تیر کال په پرتله د بودیجې په مصرف کې 23 سلنه زیاتوالی ښکاري. 90% بودجه انکشافی را به سطح دولت ما به مصرف برسانیم که در مقایسه با سال 1396 23% افزایش نشان میده. او خو د اقتصادي چارو رسمي کارپوهان وایي چې په حکومت کې د پراختیایي بودیجې مصرف دومره اغېزمنتیا نه لرله او حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو د ژوندانه په اقتصادي حالت کې بدلون راولي. بودجه که به مصرف میرسه باید در زندگی روزمره هموطنان ما یک تغییر به میان بیاید، یک تغییر مثبت به میان بیاید که تا هنوز در این عرصه فقدان بزرگ است و هیچ تغییری در زندگی مردم نآمده. د ابداسیال کې د چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د مالیې وزارت ویلي و چې د 1390 مالي کال د ټول ټال 111 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجې نه 9.50 سلنه لګول شوې ده. ټاکل شوې سږني ژمي کې به هغو مالدارانو ته 300 میلیون افغانۍ ورکړل شي چې د وچکالۍ له کبله ورته زیان رسېدلی. د کرنې او اوبولګونې وزارت وایي مالداران به په دې پیسو څارویو ته واښه او نور خوراکي توکي وپېري. جزئیات په ریپورټ کې. د کرنې او اوبولګونې وزارت وایي چې د سږکال د ژمي ورښتونه ښه او د تیر کال په پرتله ډېر اټکل شوي دي. خو دا ورښتونه هغه ستونزې چې په وروستي یوه کال کې د وچکالۍ له امله مالداران ورسره مخ شوي دي نشي هوارولی. تر اوسه د مالدارانو څارویو ته د وښو د پیر زیات پروګرامونه عملي شوي دي، خو لا هم د وښو د نشتوالي او د څارویو د له منځه تلو خطر پر خپل ځای دی. احتمال زیادی است که در سال آینده علفچرها چراگاه‌های ما مشکلی نداشته باشه، ولی در زمستان پیشرو ممکن با کمبودی علوفه و خوراک‌های حیوانی بخصوص در ولایت خشکسالی‌ها بیشتر میزانش بود مشکل جدی باشه که در این راستا به تازگی وزارت زراعت حدود 300 میلیون افغانی بودجه را از اصرار به دست آورده تا ما بتانیم بیش از 6000 متریک تن خوراک‌های حیوانی را تهیه، تولید و خریداری بکنیم. او خو یو شمېر کروندګر وایي چې د سږکال وچکالۍ ډېر زیانمن کړي دي او حکومت باید د هغوی د ملاتړ لپاره نور پروګرامونه عملي کړي. حسیب الله او اسمت الله له هغو زرګونو کروندګرانو دي چې کرکیلې د کورنۍ د عوایدو یوازینۍ سرچینه ده. مشکلاتش این است که او نیست خشکاوی است دیگه اندیال اینه در حساب تخم کم بود هستیم. 2 جریب زمین داریم، 7 نفر عیال ماست، دیگه کاروبار نداریم. د کرنې او اوبولګونې وزارت وایي چې پر کروندګرو د کرنیزو محصولاتو د تخمونو پر ویشلو سربیره د سږکال له پیل راهیسې د دغه وزارت او نورو دولتي او نړیوالو بنسټونو له لوري پر کروندګرو 1.2 میلیارد افغانۍ لګول شوي دي څو د هغوی د څارویو د له منځه تلو مخه ونیول شي. خو له دې سره سره د مالدارانو یو برخه څاروي له منځه تللي دي او دغه راز په یو شمېر ولایتونو کې مالداران اړ شوي چې د وښو د نشتوالي له امله خپل څاروي په کمه بیه وپلوري. د کابل د ماکرویانو ځینې اوسیدونکي شکایت لري چې اپارتمانونو کې مرکزګرمي کار نه کوي. هغوی وایي هر کال د مرکزګرمۍ د کارونې په بدل کې خورا زیاتې پیسې ورکوي خو فعالیت یې اغېزناک نه دی. د ماکرویانو اوسیدونکي وایي د کابل ښاروالۍ ماکرویانو ته پاملرنه نه لري. بدخشان کې د کرنې ریاست مسؤلین وایي سږکال په دغه ولایت کې د پستې حاصلات د تیر کال په پرتله 80 سلنه کم شوي. د مسؤلینو په وینا د هوا بدلون له کبله د پستې حاصلات کم شوي. اوس هم د لوبو برخه د هیواد د هاکي ملي لوبډلې د ازبکستان لوبډلې ته
ازبکستان لوبډلې پر وړاندې البته 11-0 په وړاندې پایل سره ماتې کړې ده. دا سیالۍ د پاکستان په کوربتوب روانې دي. د افغان لوبغاړو بله سیالۍ د قزاقستان لوبډلې سره ده. دا سیالۍ چې د پاکستان په لاهور کې د افغانستان په ګډون د 5 هیوادونو لوبډلو پکې ګډون کړی دی. له افغانستانه ورته 22 لوبغاړي، یو روزونکی او یو داور ورغلی. سیالۍ پرون پیل شوې دي او د روان ډسمبر میاشتې تر 26 روانې وي. او د هېواد د فوټبال ملي لوبډله د روانې ډسمبر میاشتې په 25 نیټه د ترکمنستان فوټبال لوبډلې سره دوستانه سیالۍ کوي. په ورته وخت کې د امید افغانستان فوټبال لوبډله بیا پاکستان لوبډلې سره سیالۍ په موخه او دوستانه سیالۍ په موخه قطر ته رسېدلې ده. له تاسو قدرمن لیدونکو او له خپل ټول همکارانو په مننې خبري ساعت پای ته ورسېد. شپه مو خیر.